وخت بخیر قدرمن دوستان او طالب شروع وکړو اوسئ. څه موده وړاندې د یو ځوان سره لږ په خبرو باندې بوخت شوم د ښځینه خویندو د مکتب په تړاو. نو هغه په خپل خبرو کې راته وویلې چې یو شمېر ناکه خلک د دې چغې وایي چې ولې د ښځینه لپاره یا ښځینه مکتب تر شپږم ټولګي پورته ولې نه خلاصېږي. نو ویل اکثریت خپله هېوادوال دا نه غواړي، خلک چې په حقیقت پوه دي دا نه غواړي چې د ښځینو لپاره دې تر شپږم ټولګي پورته مکتب دروازې خلاص شي او دوی د خپل زده کړو کې ادامه وکړي. نو ما هغه ټایم لږ ورته وخندل، ما پکار ده چې تاسو لږ مطالعه وکړئ، معلومات وکړئ او تاسو یو ځلي د 1401 کال مخکې تاسو د ښځینه زده کوونکو شمېر پوښتنه وکړئ چې بیا تاسو پوهېږئ. نو زه غواړم د دې کلیپ له لارې دا موضوع یو ځل بیا پرېږدم، چون دا مسله ډېره زیاته د خلکو لخوا څخه دا غوښتنه وشوه، د یو شمېر رسنیو لخوا، د دولتي وګړو لخوا، حتی په پننوات کې دله هم دا موضوع وغوښتله چې د ښځینه خویندو لپاره د دوی د زده کړې مخه نه نیول کېږي او د دوی د مکتب یا د ښوونځي دروازې دې خلاصې تر څو دوی وکولی شي چې خپله زده کړه وکړي. تېر کال نن د نومبر اوله او یا دومه ده، تېر کال په همدغه نومبر میاشت یو ریپورټ خپور شو چې هغه کې ویل سوي وو چې تر 10 میلیونه یو له زیات زده کوونکي دي چې په دې کې تقریبا 40 سلنه یوازې خویندې دي، چې په هغه کې تر شپږم ټولګۍ کښته په دې مجموع فیصدي کې تقریبا 40-45% کښته او د 80 او 50 یا 50 ترمنځ په دې کې تر شپږم ټولګۍ لوړ خویندې دي چې زده کوي. نو زما ته پوښتنه دا ده چې آیا تقریبا د 4.5 میلیونه زیاتو هم شاید دقیق ارقام دا معارف وزارت ته معلوم یا د پوهنې وزارت ته د دې د بشپړ ارقام معلوم دي چې څومره شاګردان یې روزلي. آیا دومره خلک، دومره کورنۍ چې خپل شاګردان، خپل اولادونه یې د زده کړو لپاره ښوونځي ته استولي وو، زما په څېر چې خپل خویندې مې ښوونځي ته استولي وې او زده کړه یې کوله، دا ټول مخکې نه پوهېدل؟ آیا یو څه محدود کسان کولی شي چې د دې 15 میلیونه شاوخوا د نوي نسل د زده کړو په اړوند قضاوت وکړي؟ یو شمېر د پوهنې وزارت په چارچوکاټ کې یو شمېر مرکې مې داسې هم واورېدلې چې دوی ویلې چې خلک دا نه غواړي. نو زه هم که چېرې خلک دا نه غواړي، ولسونه دا نه غواړي، نو مخکې د څنګه 15 میلیونه شاوخوا هغه دقیق ارقامو په خپل وزارت معارف ته معلومېږي، دوی مخکې څنګه زده کړې کولې؟ دا وې څنګه مخکې نه پوهېدل؟ نو هیله لرم، تمه لرم چې ولس ته نور نه ضرورت کېږي، ولس دې پرېږدي چې خپل اولادونه د راتلونکي لپاره روزل سوي، اصلاح سوي ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه دا زموږ د ټولنې ضرورت او اړتیا ده، تر څو زموږ خویندې هم وکولی شي چې د وړونو تر څنګ د ټولنې په اصلاح کې د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل زده کړه وکړي. تربیه سوي، اصلاح سوي ځوانه طبقه، ځوان قشر، دا د یو ټولنې د ستونې فقرات دی یا د ملا تیر دی. نو که چېرې دا همداسې پاتې سي نو موږ به نور هم شاته پاتې شو. بیا د الحمدلله د مسلمانانو لپاره یو اسلامي چارچوکاټ، یو اسلامي حجاب شته. موږ خلک د دې سره عادت دي چې کولی شي مخکې هم زیات شمېر خویندو د اسلامي چارچوکاټ په ترڅ کې په حجاب پوښلي خپل ښوونځي ته که چیرې اوس پر هغه باندې ملاحظه ده، ښه
مسؤلیت دی، تر څو څنګه چې ښوونځي پرانیستي، د ښوونځي جوړه کړې، ودانۍ جوړه کړې، معلم یې ورته نیولی دی، همداسې دې لپاره یو هڅه وکړي. 3 کاله تېر شوه، اوس هم زموږ ځوان قشر یا نوی نسل دې ته په تمه ده چې کله به د مکتب زیرې پردې باندې وسي او دوی څنګه وکولی سي چې خپل د عصري علومو یا د ساینس د زده کړو څخه بې برخه پاتې نه سي او څنګه کولی سي چې دوی په ټولنې کې مؤثریت ولري. نو تمه دا ده چې د یو غټ عظیم قشر په وړاندې باندې یو طرفه قضاوت ونیسي او د دوی د مکتب دروازې دوی باندې خلاص سي. هغه چار چوکاټ چې د دولت مسؤلیت دی هغه دې ورته وضع کړي، هغه امر ثاني چې دوی ویلی وو هغه ته نوټیفای ته کېږدي او د نوي کال سره سره دې د مکتب زنګ د ټولو خویندو لپاره وویل سي. دا به د هېواد او دا به د هېواد په کچه د نوي نسل لپاره یو غټ ویاړ او یو غټ افتخار او یو هغه بندي چې مخکې ورته مخ ته وضع سوی و او دا به